سلامونه او نیکې هیلې افغانان ورونو. موږ د خپل ښار نه لندن ته روان یو چې دلته د افغانانو دپاره یو چریټي خیري پروګرام و چې افغانستان کې د کونډې یتیمانو سره کومک وکړي. د هغې په خاطر باندې ما ته او زما ملګرو ته دعوت راکړی او تقریبا 4.5 ساعته مزل و. هغې ته انشاءالله اوس رسېږو. خو موږ را روان وو د مانځه ټیم شو، د ماسپښین د مانځه ټیم. نو موږ نه د لمونځ قضا کېدو نو ګوګل کې هم سرچ کوو نو دا جومات راغی. دی په مین روډ باندې دی، ډېر مهم روډ باندې دی. داسې شاته د جومات تاسې وګورئ، داسې دلته وګوره او اینده یې د مړو د لمبا دپاره دی جوړ کړی دی. یعنې ډېر قیمتي منطقه ده دلته. الحمدلله کوم خدمت چې د اسلام دپاره جوماتونو دپاره په انګلستان یعنې په لندن کې شوی دی، دا د اروپا په یو هېواد کې هم دی شوی. دلته رجسټر او غیر رجسټر تقریبا 4-5 زره جومات دی په دې یوازې برمنګم ښار کې چې دی 4-4.5 جومات به وي. یعنې برمنګم ښار یو ښار مې ته وښودو. نو الحمدلله ډېر ښه لوکیشن و. موږ د پکې دا مونځ ډېر خوند راکړو. دا وګورئ دې منطقې ته وګورئ. احمدزی صاحب هم را سره دی، دا هم را سره حکیم احمدزی صاحب دا هم را سره دی او ملکزی صاحب د کیمرې شاته دی. نو ډېر خوند یې راکړو. یقین وکړئ دا زړه هم داسې ټکور شو چې دا مونځ هم وکړو، دا جومات هم پکې وکړل. داسې ماته چې په زرهاو جوماتونه دي په دې انګلستان کې. نو چې هر چا جوړ کړی الله تعالی دې ورته اجر ورکړي، الله تعالی دې هغه دنیا ښایسته کړي. او دلته مسلمانانو واقعا چې ډېر ښه کار کړی. دلته دا موږ په خپل لباس کې ګرځو، افغاني لباس کې هېڅ مشکل نشته دی. نو دې خلکو دلته محنت کړی دی. بیا هم دلته الحمدلله تراویح ختمونه، یعنې چې وګورئ هغه وطني حساب دی. بس الله دې دې خلکو سره ښه وکړي چې داسې جوماتونه او داسې مدرسې جوړې کړي او د مسلمانانو ته یو اسانتیا جوړه کړې. دلته حکومت ډېره زیاته اسانتیا دلته ورکوي. د انګلینډ حکومت چې دی ډېر په مذهبونو هېڅ دغه نشته، پابندي نشته دی. نو ډېره قیمتي منطقه ده. دا مین روډ دی او دلته کې د جومات جوړ کړی. نو خوند یې راکړو. ښه روژې ولرئ او په دې هیله چې یو ښه اختر هم راشي او د یو پرمختګ افغانستان په هیله. الله سپارم خم دی په ما.